سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، نننۍ ویډیو چې ما درته د همدې په باره کې جوړه کړې ده چې له وټساپ ډالر څنګه ګټل کېږي. له وټساپ ځان خبر کړئ. له وټساپ کې اوس بیخي قوي روان دی وټساپ، چې اوس بیخي غوټه کمپنۍ شوه دغه وټساپ. نو ملګرو چې وټساپ څخه مونږ ځان خبر کړو، وټساپ څخه مونږ ګټه واخلو، هغه هم چې زه یم چې ډېر بدقسمته یم چې ما څخه دغه چانس له لاسه تللی دی. نو زه پوره اطمیناني یم چې تاسو به دغه چانس له لاسه نه وي ورکړی. نو ملګرو تاسو راشئ اوس وټساپ ته، تاسو وټساپ راخلاص کړئ. کله چې تاسو وټساپ راخلاص کړو نو ملګرو دلته تاسو ته لیکل دي چې اپډیټس، تاسو د اپډیټس ته راشئ. نو دلته تاسو ته ملګرو چې د 2 3 4 5 میاشتې مخکې ما تاسو ته یوه ویډیو پرې جوړه کړې وه چې دلته کوم آیکن چې ورته ویلی کېده چې کوم فالوورز آی ډي چې پکې جوړېده، هغه آی ډي نه ما آی ډي جوړه کړې وه. تاسو ته مو ښودلي وو چې تاسو دا رقم ته آی ډي پکې جوړه کړئ، د فالوورز په شانتې آی ډي ما هم پکې جوړ کړی وه. نو ما څخه دغه وټساپ لاګین شو، د ما د ګوګل سره کنیکټ کړی و، هغه هم راڅخه ډیلیټ شو. نو ما د وټساپ نوی جوړ کړو، نو هغه آیکن پکې له منځه تللی وه، هغه آی ډي مې له منځه پکې تللې وه، کنې ډېره قوي آی ډي مې هم وه پکې د فالوورز. نو تاسو ملګرو زه اطمیناني یم چې تاسو به هغه آی ډي پکې جوړه کړې وي، د فالوورز آی ډي به تاسو پکې جوړه کړې وي. نو ملګرو تاسو هغه فالوورز آی ډي سره ډېر پام وکړئ. هغه اوس چې څنګه دی پیسې ورکوي، ډالر ورکوي. د هغې په هغه نه به زه درته ویډیو جوړوم چې بیا تاسو څنګه پیسې ترلاسه کولی شئ. خو ملګرو دا مې د دې په باره کې جوړه کړه چې تاسو هغه فالو آیکن ډیلیټ نه کړئ. اوس چې تاسو کتلی شئ، اوس موږ ته هغه فالو آی ډي پکې نشي ورکولی. تاسو وایئ چې آی ډي پکې نشي جوړولی، آی ډي پکې اوس چانس مې له لاسه ورکړی دی. نو دا ځکه کوم آیکن و ما پرې ویډیو جوړه کړې وه، نو هغه نه به تاسو انشاءالله پوره ډول جوړه کړې وي او فالوورز مې هم ډېر کړی وي. ملګرو داسې کوي چې کوم آیکن و هغه باندې به ته کلیک وکړو، نو بیا به د دویم انتخاب کړو، بیا به د نوم د څه شي په باره کې چې تو د معلوماتو ته پورته کول هغه به دې ورکول. نو بیا به تو پوسټونه پکې کول، خلکو به فالو کول یې، لکه دغه ځای کې تاسو خپله کتلی شئ چې دغه کوم دي. نو زه داسې کې دغه د بي بي سي والا چې زه فالو کوم، صحیح ده. نو اوس تاسو ګورئ زه دغه فالو کوم. نو اوس به موږ ته دغه ځای ته راشي ودرېد، دا ځکه څومره فالوورز لري، آی ډي یې هم رسمي شوې ده، تاسو کتلی شئ دومره فالوورز لري، هسې چې حساب یې نه کېږي، میلیونونه ډالر فالوورز لري. نو ملګرو دغه اوس ډالر ترلاسه کولی شئ. دغسې دی پوسټونه پکې کړي دي، پوره ډول پوسټونه. نو موږ هم دغه ځای کې یو فالوورز آی ډي جوړوله چې په دغه ځای کې به یې شتون درلود. نو هغه اوس پکې نشته، مکمل ډول اوس په هغه آیکن له منځه پکې تللی دی. نو تاسو چې کوم فالوورز آی ډي جوړه کړې ده یا سره ډېر احتیاط وکړئ، لیکې ډیلیټ نه کړئ او پوسټونه پکې روزانه کوئ، فالوورز یې ډېر کړئ چې تاسو ته پکې د نږدې وخت کې ډالر درکوي. نو د کوم کسان چې رسمي شوي دي، نو دغه تاسو کولای شئ د شنه نښه ورکړئ، دغه ډالر اوس راخلي ترې، اوس پوره ډول ډالر ورڅخه راخلي. نو تاسو ملګرو ډېر کوشش وکړئ چې همدغه ځای کې هغه فالوورز آی ډي ختمه نه کړئ. او که چا پکې وټساپ نه وي اپډیټ کړی، که فالو هغه یې ورکړی وي آیکن چې پکې جوړ یې کړئ، نو ډایرکټ یې جوړ یې کړئ. نو تاسو به ډېر د وټساپ څخه خوند واخلئ او تاسو ته به هم ډالر هم درکړي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لازمي در سره لایک او سبسکرایب یې کړئ، مخکې له ملګرو سره یې نور هم شیر کړئ. مننه.